قالین فروشي دکان ته او دلته راغلی یم چې وګورم په دې دکان کې کوم ډول قالینونه په خرڅلاو رسیږي. 1200 قالینې دي چې مطبوع قالین د ایراني همدا دي بیا د 700 شانه دي. لاسي قالینه دا زموږ خپل د وطن قالینه ده بیا چې دا په لاس باندې جوړې شوي دي دا هغه قالینې دي. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې ټول درنو او قدرمنو لیدونکو، هغه لیدونکي چې د هیواد په داخل کې اوسېږي او که د هیواد په بهر کې. خدیجه صدیقي یم او نن یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. درنو لیدونکو، نن راغلی یم د قالین فروشي دکان ته او دلته راغلی یم چې وګورم په دې دکان کې کوم ډول قالینونه په خرڅلاو رسیږي، د کوم ځای ساخت دي او وطني لري او که نه لري. نو د خپرونې تر پایه پورې را سره واوسئ، ما یوازې مه پرېږدئ او زموږ چینل در سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. غواړم چې د دغې دکان یو تن له مسؤل سره لنډه خبرې ولرم. سلام ورور، څنګه یې؟ وعلیکم سلام، تاسو څنګه یې؟ مننه. ستاسو نوم څه شی دی وروره؟ فرید الله خان. ډېر ښه. تاسو به لومړی موږ ته د دې دکان په اړه معلومات راکړئ. په دې دکان کې کوم ډول قالینونه تاسو سره شته؟ په دې دکان کې موږ سره د دې موقعیت 5 واټر پمپ دی او دې دکان کې موږ سره ترکي، ایراني او خپل د وطن تولید هم شته دی، هراتي قالینې، مزاري، دغه قالینونه موږ سره شته دی. لاسي قالینونه لري چې په لاس جوړ شوي وي؟ لاسي قالینونه هو دلته یو اندازه موږ سره شته چې هغه دغه اندازه ده. لاسي قالینه دا زموږ خپل د وطن قالینه ده بیا چې دا په لاس باندې جوړې شوي دي، دا هغه قالینې دي. وروره د دې قیمت بیا تاسو دا خرڅوئ؟ د دې قیمت چې دی بیا داسې ورته ووایه چې $1.5 د دې قیمت راځي، چې په دې ډېر کار شوی دی. د دې له خاطر کار شوی دی ول چې دا ټول لاسي دی، سل په سلو کې تار همدا دی. ستاسو په دکان کې قیمت ترین قالین کوم دی؟ یعنې د کوم ځای ساخت دی هغه چې ډېر ارزښت لري هغه قالین؟ نن سبا خو ایراني قالینونه ډېر ارزښت لري ول چې د هغې زیبایي او ډیزاینونه ډېر لوکس دي، نو هر رقم پردو سره د خلکو کینی، نو هغې ته وایي 1200 1000 شانه 700 شانه، نو ایراني دي. او ترکي کې هم شته د ښیښې قالینې شته دي، خو په نسبت د ترکي نه بیا نن سبا مود او ډیزاینونه چې کوم دي هغه د ایراني ښه دي.
که تاسو ته زحمت نه کېږي راځئ موږ ته دا قالینونه وښایئ چې کوم ډیزاینونه دي کوم رنګونه دي او کوم سایزونه دي. ایرانی بیا دا دي دا یې خپله 1200 دی چې 1200 قالینې دي چې مطبوعه قالینې د ایرانی همدا دي. بیا دا یې 700 شانه دي ورپسې دا یې 1000 شانه دی. بیا نو دغه او سایزونه چې دي کې 2 او 3 راغلي دي 2 نیم 3 نیم وي 3 4 وي 3 5 وي تر 3 شپږو پورې اندازې. دغه بیا ترکي قالینونه دي دا هم ایرانی دي خو دا دې ځای نه بیا واخله دغه ترکي قالینونه دي چې دې ته وایي نخي چې سل په سلو کې تار بیا دا وي. یو قسم یې دغه نور بیا دا دي چې دی ابریشمي دي ابریشمي دي دا ښه دي جلاداره دي خو په نسبت د دې نخي نه دا جنسیت بیا د دې لږ کمزوری. دا هم د ترکیه ساخت دی؟ دا هم د ترکیه ساخت. وروره تاسو په دې دوکان کې البته د بالښت پوشونه هم لري د هغې په اړه لږ موږ ته معلومات راکړئ چې هغې تاسو د کوم ځای نه د هغه پوښونه راوړئ؟ دا بالښت پوښونه چې دي دا ټول ترکي دي. بیا هغې کې بیا مختلف جنسونه دي ځینې متوسط دي ځینې ډېر ښه عالي دي او بیا ځینې لږ خراب جنسونه هم پکې وي خو ټول ترکي دي ترکي دي شته دی راسره هغه هم. دغه هم سایزونه د قالینو دي. دغه بیا کمپلې هم موږ سره دي کمپلې هم چینایي وي ټولې. دغه اوس کمپلې دي چې دا یې ډېر باکیفیته کمپله جوړه کړې ده یعنې 8 کیلو د دې وزن دی د دې کمپل 8 کیلو وزن دی باکیفیت جنس دی او د دې قیمتونه هم بیا ښه دي سوای 2000 او 300 پورې د دې قیمتونه دي د ښې کمپلې هم دي. دا د کوم ځای ساخت دی چې دومره تاسو ویل صفت یې وکړل چې ښه کمپلونه دي شاید دا هم د ایران ساخت دی که نه؟ نه دا چینایي دي کمپله نن سبا ټوله د چین نه راځي خو چین بیا تجارا مطلب ښه شی هم جوړوي او متوسط هم جوړوي خراب هم جوړوي خو دا یې ښه شی دی ښه جنس هم دغه دی. بالښت پوشونه چې مو ویله ترکي بالښت پوشونه دا دي دا ترکي پوشونه دي چې په نوم د سپاټکس یادېږي او ښه جنس دی. په یو بالښت دی فقط دا یو پوښي 200 افغانۍ د دې قیمت لري. بیا د دې د توشک پوښونه هم شته که نه؟ د دې د تورشک پوښونه هم شته دی. نصیر یو تورشک پوښ هم راواخلي. بیا د همدې ډیزاینونو قالینونه هم تاسو سره شته؟ موږ سره هم د دې جنس کې همدې ډیزاین کې واپس موږ سره قالینونه هم شته. لکه یو مشتری راځي هغه یو قالین خوښوي په هماغه ګل کې موږ ورته بالښت هم ورکوو تورشک پوښ هم ورکوو حتی تر پایپاکه پورې موږ هماغه پوښ بیا ورکوو. بل جنس دی چې ډېر ښه جنس یې جوړ کړی دا د تورشک پوښ دی. دا څو رنګه لري ورور؟ د دې رنګونه خو زه درته داسې ووایم ډېر زیات رنګونه دي په سلهاو رنګونه دې ټولو کې شته دی چې کوم رنګ قالینه د چا په کار وي اوس که د چا سرمایي قالینه په کار وي موږ سرمایي پوښ ورکوو هماغه ګل کې که د چا پولادي قالینه په کار وي پولادي رنګ یې نو موږ پولادي رنګ یې بیا دغسې پوښ ورکوو که شتوري وي جګري وي هر یو رنګ چې وي یعنې دې کې رنګونه ډېر زیات دي موږ سره. ستاسو په نظر په دې کې بیا به کوم رنګ ښه ښکاري ډېر؟ نن سبا مود خو د سرمایي قالینونه دی سرمایي رنګ ډېر زیات خلک خوښوي یو طلایي رنګ خلک خوښوي او یو فولادي دا ګیره رنګ چې ورته وایي هغه دغه رنګونه دي. طلایي رنګونه دغه دي بیا ښه طلایي او جګري میکس وي دغسې دا خلک خوښوي. دغه ګیره رنګ مې چې درته وویل فولادي هغه بیا دغه قالینونه دي د دې مود نن سبا ډېر زیات دی چې هر سړی نن سبا خوښوي چې فولادي او دغه طلایي خصوصا بیا طلایي چې زیات ولري بیا دغه دي او دې کې بیا موږ سره چې دا سرمایي قالینونه کم یو دي سرمایي بیا دغه قالینونه دي چې د دې مود هم ډېر زیات دی. دغه درې رنګونه نن سبا ډېر زیات خلک خوښوي هم د دې فروشات زیات دي موږ سره
مننه ورور. تاسو نه هم مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. ډېر زیات خوشحاله شولو، الله هم خوشحاله راوړي. دا و زموږ نننۍ خپرونه چې د قالین فروشي دکان ته راغلي وو او دلته موږ وکتل چې ښکلي ښکلي قالینونه، د توشک پوښونه، د بالښت پوښونه او همدارنګه د لاسي تولیدات، د وطن تولیدات موږ وکته. دا و زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې پورې چې زه خدیجه صدیقي ستاسو درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پاک الله ته سپارم. خدای په امان.